د انسان جون ختم شو قیامت شو پده دو قسم قیامت یو حضور پاک فرمائی کہ انسان مر شو قیامت ہو دا قیامت راغی بس دا دنیا ختم یو غټ قیامت تے چھے اسرافیل علیہ السلام شپیلے و یو غی سر ہر سا دڑی وڑی شی و ختم شی دا مینس کی زندگی چی دا انسان جمدی شوی نی برزخی زندگی وطاوئی دا دی دا سے مثال دلک اوالات چی یو مجرم دے پولیسی اونی سے اوالات کی واچائی نو دی جج تبوزی را بوزی نو ترسو چے جج فیصلے نہیں کرے یا بے جج بری کی او یا بے جج عمر قید کی او یا بولا سزائے موت ورکی ترسو چے جج فیصلے نہیں کرے نو دا زندگی دا اوالات زندگی دا قرنگی دا برزخ زندگی دا انسان دا حوالات زندگی دا او بیا با اسرافیل علیہ السلام یو بلش پیلے ہوئی نو دا اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون دا طول خلق با دا قبرون نروز واللہ تا و مخامخشی سرور شپیلے دی رون دا شپیلے چی اسرافیل علیہ السلام ہوئی نو بعض حضرات وی دا شپیلے سر دی شپیلے کی دا سر دی چرس بدڑی وڑی شی خراجح قول داده که دا شپیله صرف نخه ده لکه پا دی سکولونو که و پا دی مدرسو که یو ٹھلے والی کیگی دا ٹھلے دا دی خبر نخی چی یو پیرڈ خلاص ختم شو دا بل استاز کلاس شروع شو دا قرنگ حضرت اسرافیل علیہ السلام با شپیلے ہوئی او شپیلے سرا بدا طول نظام اللہ ختم کی غرونا اسمانونا کائنات طول بدڑی وڑی شی ختم بشی ار صبر زندگی چی دا بیا ادا اللہ خوخدا بیا با اللہ اسرافیل علیہ السلام تا دا دویم شپیلے حکمو کی اب دویم شپیلے ہوئی اگر دویم شپیلے سر بدا طول انسانان حتی حیوانات مخلوق پیریان دا با طول واپس را جمدی شی او یو لوی میدان بای دا حساب او دا کتاب محشر و تاوی دا جمع کے دو زہ التبا دا طول را جمعش دوی مش پیلے سر باس اس اللہ با قاضیوی اللہ با فیصلہ کے دار چا متعلق چی ارسنگ فیصلہ ہوش دا واپس جن اگا ذات انسان لورکی چاچی لنبی پیدا کرے اللہ قرآن شریف کے فرمائی دا کافران برال زول اڈو کے بیروڑو حضور پاک تبیدہ سے مخ کیوں نہیں ہو او پلاس بے چورا چورا کو بے دابم جم دیکھے گی اذا کننا عظاما ورفاتا انا لفی خلق جدید واپس پا جم دیکھے گی اللہ پاک فرمائی اولیس بقادر ان یحیی الموتا اللہ پا دے قادر نہ دے بلکہ دے چی دا مڑی با واپس جم دیکی کم ذات چی دا مور پا گیڑا کی دا خشتخ کل معشوم پیدا کو بیا دا مور دا گیڑی نا پا یو خاص طریقہ بار روستا او بیا والا دا گرزیدو دا خبرو چلو طریقہ خولا آغا ذات پا دے قادر دا چی دا خلق با دا قبرو نا واپس پاسی اسی قبر نا خلق پاسی ارچالا بخپل عمل مخیل راشی کدے نیک سڑے دے نو خپل عمل بولا پخکولی شکل کے راشی خشتا شکل مزیدار دا سے پڑقی گی با او دتا باوی چی راسور شپا ما چی در دی حساب کتاب بیدان تا بوزم دی بوتی تا سو کے چی دا معلوم بیستر کی پتاو لگے دی تخی دعا بوتاو کی دا ما پال بختور دی جلوم بیستر کی پتاو لگے دی اب بوتاوی دستانے کمل دنیا کے تپ ما دا پاس سور ہوئے دنیا کے زپتا سورم او تم اخپل خواہشاتو تا نپری خود ننظر آغلیم چی پا ما را سور شی او زد حساب کتاب لبوزم دا چی سون زمون اعمال دیو دا نیکی کو رسو گناہ کئی او کنیکی کئی التا بے اخپل شکلو نای
دلته نشته ولته شکل دی هلته خپل وجود دی شکل یې دی او دی به په هغه شکل پیژني د انکار هم د هغې نه نشي کولی بعض انسانان به داسې چې عمل به یې لږ کمزوري 2 کسان به په یو څاروي سواري څوک به 3 کسان په یو څاروي سواري څوک به پیاده رواني عمل یې ډېر کمزوری دی او بعض انسان چې سترګې وغړي او خام شکل به یې وي دی وایي ته څوک یې ړومبی سترګې مې پته ولګېدې بیخ دې وځه ستا نه خو ماله نفرت راځي کرکه راځي وایي زه ستا بد عمل وم دنیا کې په ما د پاسه سور وي او مزې دې کولې اوس ټیټ شه چې زه در باندې در سور شم حضور پاک فرمایي په زور به یې دا را ټیټ کي او هغه بد عمل چې په یو شکل دی هغه پې را پاسه سور شي او د اغوانو باندې چې خلق قلبه کوي یوې کوي نو هغې سره یو چوکۍ پکې ستنې ستن په هغې د هغوی د شانه وی دقسې به د شانه وله ستن ورکوي او حساب کتاب ته به روان بعضې خلک به داسې وي الله دې مونږ وساتي چې د سپو په شکل وی د خنزیرانو په شکل وی بعضو له به سپیمو کې زنځیر او کونډې واچوي او یسحب علی وجوههم په مخونو به یې راکاږي او دوزخ ته به یې غورځوي بعضې به لوړي خپې به یې اوچتې او سر به یې لاندې صحابو تپوس وکړه الله رسوله په سر به څنګه ځي وی چې کم ذات په خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه ذات په سر کې هم د تلو طاقت پیدا کولی شي دا ټول خلق به په یو میدان کې جمع شي رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الله فرمایي چې موږ به دا خلق یو ورځ د حساب کتاب ته راجمع کوو الله وی زما نه رښتونې بل څوک نشته دا زما وینا ده دا ټول خلق به یو میدان کې جمع شي په دې کې به مسلمان مي په دې کې به کافر مي په دې کې به منافق مي په دې کې به هر قسم خوار زار د دنیا او مالدار او ګدا دا ټول به په یو میدان کې جمع نور به پرې راښکته شي دا نور به دومره راښکته شي حدیث کې راځي کالمیل اوس د میل 2 معنی دي یو معنی دا ده چې دا زمونږ د سړک دا میل ورته مونږ وایو کیلومیټر نه لږ زیاتي دونه به راښکته شي او بل میل په عربی کې سلی ته م وایي چې بنده پې په سترګو کې رانجه اچوي نو د حدیث راوي وایي چې دا معلومات اوس موږ ته نشته چې دا د کیلومیټر والا میل به دا انور راښکتی او که د سلی برابر به راښکتی د دې خلکو دا سرمنې به ویلی شي د دې نه به اوبه روانې وي څوک به په خپلو خولو کې د کونډو پورې ډوبي څوک د نامه پورې څوک د خولې پورې او د دنیا اوبه او هغه اوبو کې فرق دی د دنیا اوبه خو سطح واره ساتي یو شاني هلته چې د چا خوله ده همده پورې به ولاړی د ده نه بل خوا به نه ځي نو چې دغه خوله در نه وځي ابه تشه خوله نی هغې سره به د انسان د وجود وینې زوې به هم وي او نور نیزوار شي پښتانه وایي را نږدې شي او هغه پې لګي نو دا به خوټ کېږي خو مرګ نشته هغه وخت کې چې یو سړی مرګ راشي او بعضې خلق به د خدای نیکان بندگان داسې وي چې هغې به د الله پاک د عرش د سوري لاندې وي الله عرش دی د هغې د سوري لاندې وي هغې به په خپلو خوشحالو کې وي د الله عرش داسې نه دی لکه زموږ د کوټې چت د الله ډېر لوی عرش دی ډېر لوی عرش دی د هغې لاندې به بعض انسانانې دې کې به بعضې خلک راجمع شي راغونډ به شي او تاسو نه ګورئ اخر مونږ خو غرق شو تباه شو الله حساب کتاب نه شروع کوي راځئ چې مونږ چېرته سفارش چاته وکړو چاته به سفارش کوو په پیغمبرانو ګرځي نو حضرت آدم علیه السلام له به لاړ شي دا ټول ستا بچي دي او سوځي په دې ګرمۍ کې په دې خولو کې برباد شو الله نه سوال وکړه چې الله پاک حساب کتاب شروع کړي اب ورته انکار وکړي یریږي به چې ما خو الله منې کړم چې بوټي له ګوتې موړ او ما یوړې
اوس که هغه خو ټیک د الله معاف کړم و اس پته نه لګي که خدای بیا رانه تپوس وکړي چې تا ولې داسې کول زه به الله له څه جواب ورکړم څوک مونږ وي نوح علیه السلام له لاړ شي دی به نوح علیه السلام له لاړ شي ابه مې انکار وکړي زه نشم کولی هغه ته وایي مونږ څوک وو وایي ما نه پس لوی پیغمبر ابراهیم علیه السلام هغه له لاړ شي هغه له به خلک لاړ شي هغه به م ورته انکار وکړي زه نشم کولی یریږم مونږ څوک وو موسی علیه السلام له لاړ شي موسی علیه السلام به م ورته انکار وکړي زه نشم کولی ښه نو مونږ څوک وو وی عیسی علیه السلام له لاړ شي عیسی علیه السلام له چې ورشي ابه م ورته انکار وکړي زه د خدای په دربار کې دا طاقت نشم لرلی ښه نو مونږ څوک وو خلک به وایي وی لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم له محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمایي دا خلک به ټول ماله راشي چې ما ته وایي زه به ورته وایم چې انا لها دا سفارش زه کولی شم نو یو مقام دی هغې ته مقام محمود وایي اقا ځای به حضور پاک د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګوي دومره اوږده به د دنیا هلته خو هفتې مفتې نشته خو د دنیا په هفتې په مقدار سجده به ولګوي نو الله به ول آواز ورکړي چې سر دې پورته کا اشفع شفاعت کوا تو شفا قبول بشي سل سوال کوا تو جب ستا دعا به قبول شي څه چې غواړې هغه به تا ته میلو شي نو اوږد حدیث دی هغې کې راځي چې حضور پاک به سوال وکړي چې یا الله د امت سره حساب کتاب شروع کړه د خپل مخلوق سره چې کوم د آدم علیه السلام نه واخله او تر د قیامته پورې څونه بندګان دي الله دوی سره حساب کتاب شروع کړه نو حساب کتاب به شروع شي نو الله قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه د قیامت پر ورځ به انصاف والا تلې مونږ ولګو داسې د دنیا تله نه د بې انصافۍ فلا تظلم نفس شیئا په یو نفس انسان به پټې ظلم هم نه کوي د دنیا تلې خو د بې انصافۍ دی چې اخلي درانه اخلي چې ورکوي سپک ورکوي ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون وی تبعید او هلاکت دی اق خلق لا چې د خلقو نشي اخلي ورالي کم نالي او چې بل ورکوي نو کم ورکوي قسم په خدای د دنیا د پاره مونږ د معمولي څیز د پاره ځان غرق او ځان تباه کړه ته لکه چې کم شی ورکې قسم په خدای قسم درته خو ګناه ده ناروا دي ناروا دي حرام دي او یوازې دا تله نه ده چې دا مونږ کومه کنډه باندې تلو غنم تلو جوار تلو غوښه تلو بل شی تلو بل یوازې دا نه ده دا چې کم په پمپونو کې تیل ورکوي او ګیس ورکوي قدیم کم ورکی په خدای قسم چې دا ګناه دا ناروا دي ډېر الکان یې غم په دې هم پکې شته ټول غلط نه دي خو ډېر پکې داسې دي چې هغوی کم شی ورکوي ما د یو هلک نه تپوس وکړم هلکه ولې داسې کوې راجي بس دغه شی دی ما دا پم ستا دی که د بل دی وي نه دا خو د نیک دی نو د بل دپاره اخر خرابی ګناه بل له ګټې تا له خو مغه خپله تنخوا خپله دیاړي درکوي که د بل دپاره خپل خیرت خرابی او خیرت تباه کوي هم غرق شو هم غرق شو دا چې څومره په سوداګانو کې نن د غوړو د کارخانو نه چې کوم ټیم راوځي دی کچ کړه لکه ته یې وتله چې تا ته پته ولګي چې په دې کې څومره غوړي غوړي کم مکمل به کوي او ټیم سره یې درته تلي نو زه خو ټیم نه علم زه خو غوړي علم ماله خو کیلو غوړي راکړه زه ورته یم هلکه ماله کیلو غوړي راکړه نو ماله سره د ټیم نه راکړي نو ټیم خو ده نه علم ماله 15 کیلو غوړي راکړه نو ماله سره د ټیم نه راکړي نو زه خو ټیم نه علم او نن سبا بیا دا ظلم دی چې ورته وایي چې 5 کیلو راکړه نو د لبدر کې دا 15 کیلو دی چې کور یې وګوري په هغې به 5 لیټر لیکلي
هلکه داسې زه په دغه کې خو نه اچومه په موټر کې یا په موټر سایکل کې چې ته ماله په لیټر راکې خو لیټر د کیلو نه کم دي دلته دې بیا مسلمان وه خدای خبر چې د دې خلقو سوچ څه دی پته نشته چې دا خلق قیامت مني او که نه مني چې دا د انصاف طلب مني او که نه مني چې ما سره به حساب کتاب کېږي دا هر څه موږ دی بچو لکو په خدای دغه دوه درې ورځې بیا یادې د مرګ نه پس که بیا درپسې لاس هم پورته کړي مه کوئ مسلمانانو مه کوئ د خپلو بچو دپاره د خپلو نوسو دپاره د خپلو کړوسو دپاره خپل خیر مه خرابوئ په خدای کې دې پکار شي د قیامت په دقه ورځ باندې یوم یفر المرء من اخیه و امه وصاحبته څنګه دی واخیه وصاحبته وبنیه رور به د رور نه تختی ما معاف کا روره لږ مدد وکړه پاسه ما معاف کا مور به د بچي نه تختی بچی به د مور نه تختی پلار به د زوی نه تختی زوی به د پلار نه تختی او دوست به د دوست نه تختی څوک د چا په کار کې نه افسوس دی نن بل سره ټوپک وړي مرګ ولا کوي دا مې دوست دی څومره لوی جرم دی ملګري دپاره سړی وجنې مسلمان وجنې په دوستانه کې دی یو بل سره ټوپکې وړي ولې دا مې دوست دی په دوستانه کې یو بل سره مرګونه کوي ولې دا زما دوست دی مړی دله کوم ما ته وښه چې دله مړ کړم الله اکبر په خدای له به ورځې که به نه ورځې په خدای که دې پکار شي قسم درته خورم که په دنیا کې دې پکار شي اخرت خو لا ډېره لویه خبره دا ظلم تلې او دا کم شی ورکول او زیات شی غشتل دا ګناه ده نو الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه انصاف والا طلب لګو فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها کم نرید د شلشم د دانې عمره نیکي وي دا به م راوباسم د شلشم د دانې عمره ګناه دې کړي دا به م راوباسم ووجدوا ما عملوا حاضر الله قرآن شریف کې فرمایي چې څه دې کړي دي حاضر به یې د تاسې مخامخ انکار هم ترې نشي کولی وکفا بنا حاسبین الله څه فرمایي زما چاته حاجت نشته چې زه چاته ویم چې راشه ماله حساب کتاب وکړه دلته خو به څوک راولي چې ماله حساب کتاب وکړه زه نه پوهېږم پټواري مرزا به راولي ماله ځمکه کچ کړه زه نه پوهېږم اکاونټنټ به راولي راشه ماله حساب کتاب وکړه زه نه پوهېږم الله وایي زما هېڅ چا د نشته زه په حساب کتاب په خپله پوهېږم زه به په خپل حساب کتاب کوم اما من کان چې د کم انسان نیکۍ درنې شوې فهو فی عیشة راضیه خوشحاله زندگی ده و اما من خفت موازینه او گناهونه زیات شو فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه دا طلبه پرته د دې تلې نه مخکې چې حساب کتاب لانی شروع د هر پیغمبر حوض دی زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر د حوض نوم کوثر دی او رسول الله مبارک فرمایي چې زه به خپل امت ته د حوض کوثر اوبه ورکوم او پردي خلک به ترې شړم صرف زما امت به وي زه به پېژنم خپل امت او بیا کم امتي چې منځ کوي های های یو ځل حضور پاک وفرمایل وددت لو انی رأیت ارمان که ما خپل رونه ولیدلې خپل رونه صحابه ورته وایي موږ ستا رونه نه یو د الله رسوله وایي انتم اصحابي تاسو مې ملګري یې رونه مې هغه خلک دی چې لا راغلي نه دي وروسته به پیدا کېږي او نالیدلې به په ما ایمان راوړي او ما به مني تاسو خو زما معجزات وینئ نو ایمان هم راباندې راوړو تاسو خو ما وینئ فرشتي وینئ جبریل وینئ ایمان هم راوړو هغه خلک چې وروستو راځي زه یې لیدلی نه یم په ما ایمان راوړي نو حقه مې رونه دي رونه مونږ ته یې رونه ویلي دي رونه نو بیا ترې صحابه تپوس کې ته به دا خلک پېژنې څنګه وی زه به یې د اودس د اندامونو نه پېژنم زما امت چې اودس وکړي د اودس د اندامونو نه به یې رڼا خېږي
د نورو امتونو د اودس د اندامونو نه به رڼا نه خیږي او زما د امت د اودس د اندامونو نه رڼا به خیږي. په دې وپېژنه. وی داسې به دا پردي د خپل حوض نه شړم، فرشتې به یې ورسره هغې به یې شړي لکه یو سړی چې پردي اوښان د خپل حوض د شړي چې زما حوض کې صرف زما اوښان اوبوس کې بل څوک نه. او حوض د رسول الله مبارک څومره دی؟ اوهو ډېر غټ دی، ډېر غټ. مونږ چې دلته پښتانه وایو کراچۍ نه خیبره پورې، حضور پاک هم هلته چې څوک ورته مخامخ ناست دی نو هغه ته وایي چې د یمن نه واخله تر د عراقه پورې، پلانکي ځای شام نه واله پلانکي ځای پورې، یعنې ښه لوی دی. او د هغې په غاړه چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نام زیات دي. اوبې د شاتو نه خوږې دي، د واورې نه یخې دي. چا چې یو ځل اسکلې ابدالابد پورې به تږې نه شي. الله یې زموږ نصیب وګرځولی. هغې نه پس به عملنامې راخورې شي، چاله په ښي لاس کې، چاله په ګس لاس، او چاله د شا د طرف نه. نو ما نه یو سړي تپوس وکړو، وی د دې څه مطلب؟ ښي لاس او ګس لاسه ماله زه په ښي لاس نه اخلمه، زه په ګس نه الم، عملنامه مې راله زه به په ګس نه الم، زه به ښې ور مخکې کوم، په هغې به نیسم. ما وی که دا ښې دې پالج ووي هغه وخت سره او دا ونړقې بیا به څه کوې؟ هلته فرشته دله ډب درکوي نیسه، او ښې لاس ته کار نه کوي څه به کوې؟ ګوره د الله په کارونو کې ګوتې مه وهه. او چې عملنامه درته کله ملو شوه او په هغې کې ګناه لیکلي، اوهو ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یا خدایا د عملنامه کې خو زما هغه واړه او غټ ټول ګناهونه لیکلی شوي او بیا شمیرلی شوي دي، اخره کې جمع تفریق شوی دی، دومره ګناه ده. او هغې نه پس چې عملنامې راخورې شي زما وروڼو، نو بیا تله ده، په هغه تله باندې به وزن کېږي. او یوازې دا قصه نه ده چې دا ما درته وویې، حضور پاک فرمایي چې کوم انسان زکات نه دی ورکړی، د قیامت ورځ سخته ورځ ده، د خپل مال نه هغه مال به خدای راوالي او یو اجدها به ترې جوړه کړي او په دې غاړه کې به یې ورته واچي، غټه اجدها به، او غاړې نه به یې توي، او کله به ولې دا یو وخت کې خوري، چک به لګوي، او کله په بل، او ورته به څه وایي؟ انا مالک و انا کنزک، زه ستا خزانه یم، زه ستا مال یم چې دنیا کې د جمع کولم، او د الله حق دې پکې نه دی ورکړی. مه ورکوې زکاتونه، سلی ورکوې، دقه چل به در سره بیا کېږي. مال کمیږي، زکات ورکوم مال کمیږي، صدقه ورکوم مال کمیږي، پردې حق ورکوم زما مال کم شو، نه زیات کمال چې دغه اجدها دې په غاړه کې بیا پرتی. او حضور پاک فرمایي سره و سپین د هغې نه به الله د اور تختې جوړې کړي. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، د چا مخونه تور او د چا سپین. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. په دې تندو، په دې ډډو، په دې شا به ولې داغونه ورکوي، او چې هغې هغه تو کم شي نو بیا به یې په دوزخ کې ګرم کړي، نو بیا به یې راوړي، نو داغونه به پکې ورکوي. او حضور پاک فرمایي وایي د انسان د تیپه د سر، د تیپه د سر به یې وله ګرم کېږي، ابه دونه ګرم وي چې شاته به یې توځي، او په شا به یې وله کېږي به دونه ګرم وي چې د تیته به یې سر ته تو روځي. دا زموږ د دنیا مال دی او دولت دی چې موږ پکې د الله حق نه دی ورکړی، دقه یې سزا ده. او که د چا څاروي دي او څاروو کې خپل حق نه یې ورکړی، حضور پاک فرمایي د حیواناتو حشر به هم کېږي، ما راته وختي ووې دا به هم را جمدي کېږي، دی به ورته څملئ، ښه به یې ورته کولو کړي او غټ به یې کړي، او دا څاروي به د پاسه ګرځي، په خپو به پرې ګرځي، لکه پخوا چې به خلکو د غنمو ګېډۍ غوبل کولې.
او چې کم څاروي ښکرې لري لکه غوا سنډه ګډ چیلی په ښکرو به یم وی ابه داسې ښکرې نه شلی به او چې کم څاروي ښکرې نه لري نو هغه به پې چکونه لګوي په خپو به یې راکوي دا سزا شو که په دې سزا د ده ګناه ختمه شوه خو جنت ته به ځي او که دا سزا کمه وه او ګناه ختمه نه شوه نو بیا به د حساب کتاب نه پس دوزخ ته ځي او تله به باقاعده مخامخ پل ته مخامخ به تله لګېدلې به وندع الموازین القسط لیوم القیامه اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون او زمارونو چې دا وزن کوي دا به څوک کوي دا به جبریل علیه السلام کوي جبریل علیه السلام الله به په خپله نگراني کوي چې د حساب کتاب شروع کېږي نو اسرافیل علیه السلام به درېیمه شپېلی ووایي درېیمه شپېلی سره به ټول خلک بېهوشه پرېوځي چې څومره دي ټول بېهوشه حضور پاک فرمایي د ټولو مخکې به زه سر راوچت کم بیا به څلورمه شپېلی ووایي دا درېیمه شپېلی څه وایي دا د الله د عرش تجلي کېږي حساب کتاب شروع کېږي نو چې زه سر راوچت کم فاذا انا بموسی موسی به ووینم آخذ بقائمة من قوائم العرش ای هو آخذ د الله د عرش خپه به نیولې وی دا راته پته نشته چې زما نه مخکې دی په هوش کې راغلی دی او که نه په تور کې د باندې بېهوشي راغلی و کوهي تور کې نو الله د هغې په بدل کې د دا بېهوشي ختمه کړې ده او دی د هغې نه بچ شوی دی الا ماشاء ربک دا الله به خپله نګراني کوي په خپله او حضرت جبریل علیه السلام به وزن کوي هغه شی سي لسان المیزان ورته وي داسې داسې چې کېږي هغې ته به جبریل علیه السلام ګوري انصاف به پورا بلکې الله به تپوس کوي د انسان نه دا ګناه دې کړې ده او کړې مې ده او که نه مې ده کړې دا ګناه نو الله قرآن شریف کې فرمایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وخلب مهروي لاس وخپې به ګوي شروع دی به وایي چې لاس پوته چې زه خو تاسو بچ کوم دروغ وایم نو زه چې بس کوې په ځان باندې ګوي وکړې په کومه ځمکه چې دې کړې ده هغه ځمکه به راته ښکاره کړي نن تاسو نه ګورئ دې کیمرو ته اټومیټک کیمرې لګېدلې چې څه کوې نو هغه د هر څه ریکارډ کوي مکمل ریکارډینګ درته کوي او په یو سیکنډ کې درته راوباسي په کومه روز چې غلطي شوې هغه کیمرې لا هغه روز ورکوي دا روز او دا ټیم په یو 2 منټو کې د تر سره وباسي نو چې بنده داسې څیزونه ایجاد کړل چې زمونږ غلا او زمونږ غلطي پې نه پټېږي نو الله سره به دا څیزونه نه زه خو دې ته ګورم یو ګورې ګزاره کیمره درته مخامخ لګېدلې ده ګورې ښه لږه ګزاره کوه شي یو نسې د دوکان نه ګورې هغه د مخامخ کیمره لګېدلې ده زه پکې ښکارم نو د بنده د کیمرې نه یېرېږي او د الله د کیمرې نه یېرېږي څنګه د بنده کیمره لګېدلې ده نو دقه څنګه رب العالمین یو کیمره دا خو دې ما تعبیر وکړه ستاسو را پوهې دپاره د الله د طرف نه یو کیمره د پاسه لګېدلې ده که نه هغې سره به څه کوي جبریل علیه السلام به وزن کوي ملک الموت به سره د ټولو ملګرو حاضر ولاړ مکمل که ضرورت راغی او څوک سوال وکړي چې الله زما نه خو یې مخکې سیستې ده ما سره خو یې په سیستو کې زیاتې کړی دی چې جواب ورکولی شي چې الله تا راته ویل کرام الکاتبین فرشتې چې دا زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکي دا به ټولې ولاړې